سلامونه نیکې هیله ده چې روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي. راځو نن یو بل درس ته څنګه کولی شو چې په ورډ پروګرام کې یو کلمه پیدا کړو. نو آیا تاسو به څنګه کولی شئ چې دغه کار اجرا کړئ؟ راځو که چیرې موږ یو ټکسټ ولیکو د مثال په ډول از اکول ټو راینډ براکټ سټارټ اینډ کلوز دا فارموله دی ما ولیکو موږ څه ټکسټ راکوي خو زه غواړم چې په دې ټکسټ کې یو کلمه پیدا کړم. دا خو موږ سره 2 صفحې ټکسټ دی که فور اګزامپل ډېر زیات متن وي ډېر زیات لیکل شوي وي نو موږ څنګه کولی شو چې هلته یو کلمه په ډېر اسانه او په ډېر کم وخت کې پیدا کړو. د مثال په ډول یو کس موږ ته وایي چې په دې کې ویډیو په نوم یو کلمه پیدا کړه. که موږ دا سر په سر همداسې کرښه په کرښه لولو نو نه دا درسته طریقه دی او نه به ډېر په اسانه موږ وکولی شو چې دا کلمه پیدا کړو. د دې د اسانتیا لپاره موږ راځو فایند ته. فایند معنا موندل. د فایند باندې که موږ کلیک وکړو دلته نویګیشن موږ ته راکوي په دې ځای کې به موږ خپل د خوښ مطابق هر څه چې غواړو پلټنه یې وکړو هغه به ولیکو. مثال په ډول زه راځم دلته لیکم چې ویډیو. که چیرې زه ویډیو ولیکم په کوم ځایونو کې چې دغه پلټل شوې کلمه راغلې وي دا به موږ ته هایلایټ کوي. نو وګورئ ستاسو په ټکسټ کې چې کوم ځای کوم ویډیو راغلی ده دا به ټول موږ سره هایلایټ وي. وګوره نو موږ ته دې ځای کې ریزلټ کې مکمل نتیجه ښیي چې ویډیو په کومو ځایونو کې په کوم پاراګراف کې راغلی ده. که موږ پرې کلیک وکړو حتی همغه ریزلټ ته هم موږ وړلی شو چې دا په کوم ځای کې ده. که یو بله کلمه زه ولیکم د مثال په ډول آنلاین زه ولیکم چې آیا د آنلاین لفظ په کوم ځای کې نو ګوره ما ته دې ځای کې ریزلټ کې وایي چې 2 فاوند شوي دي 2 ځای موندل شوی دی. یوه طریقه. بل طریقه یې هم شته چې ډېر په اسانه تاسو کولی شئ چې یو کلمه پیدا کړئ. د مثال په ډول که چیرې موږ وغواړو یو کلمه پیدا کړو نو موږ دغه کوچنۍ نقطه چې تاسو وینئ په دې ځای کلیک کوئ او ایډوانس فایند ته تاسو ځئ. د ایډوانس فایند کې ته هره کلمه چې غواړې دې ځای کې ولیکه او هغه به تاته ډېر په اسانه پیدا کړي. د مثال په ډول زه ورته وایم چې لوک ما ته پیدا کړه. فایند ما ته په دې ځای کې دی. ورته وایم فایند نیکسټ بل ځای راته وښیه نو ما ته چې بل ځای پکې نشته دی. او که چیرې غواړې تاسو ټول څومره په ډاکومنټس کې چې څومره ځای هم دغه کلمه راغلي ټول راته هایلایټ کړه لکه څنګه چې نویګیشن کې درکوه نو تاسو دا کار هم کولی شئ. د مثال په ډول زه ورته وایم چې ما ته ویډیو وښیه او دا په کومو ځایونو کې راغلی ده دا ټول ما ته هایلایټ کړه هایلایټ آل. نو وګوره دا کلوز که دی نو تاته به ډېر په اسانه وښیي چې ویډیوز په کومو ځایونو او په کوم پاراګراف کې راغلی نو په ډېر اسانۍ تاسو کولی شئ چې یو کلمه وموندئ.